رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رحم الله رجلا د الله رحمت کی پر هغه چا باندې وي قال یا اهلا چې خپل کور ته سویل د کور مشر دی مژند دي لونی دي زامن دي لمسیان دي خو غټ کور دي دای چې کښینی سوی یا اهله ای زما کورنی صلاتکم المنزن کوي بیل منځ مجوړی او صيامکم روزي نسی و زکاتکم بچانو زکات باسی مژند ته زکات باسی سل ګرام سره زر لري لور ته زکات باس اخوي و مسکینکم و یتیمکم بچانو د مسکینانو خیال ساتي ول سوي شلې ور کوي و یتیمکم په کلی کې د یتیمانو خیال ساتي وجیرانکم د مسایګانو خیال ساتي چې وکتخ پوګي شوروا په حق یو ګوله ورستوي لعل الله يجمعكم معهم في الجنه د دې خلکو خیال زکه ساتي چې امید الله تست چې د قیامت پر ورځ به الله عزوجل تاسو د دوی سره په جنت کې جمع کی الله عزوجل دې مشتاسي ټول ته د ځانو د اهل او فامیل د اصلاح توفیق نصیب کړي.